ځمکې په مخلوق باندې رحم وکړي، الله تعالی به په تاسو باندې رحم وکړي. بخاري شریف کې روایت دی، یو کس وایي په لاره باندې روان وم، په اسمان کې ورېځ ده، په دې ورېځ کې مې یو اواز واورېدی، یو غږ مې واورېدی، یا سحاب اسقي حدیقة فلان. ورېځې ته امر وسو، ای ورېځې ولاړ سه د پلانکي د یو چا نوم یې ورته یاد کړي، د هغه ځمکه ور اوبه کړه، د هغه باغ اوبه کړه. اسمان کې ورېځې ته امر وسو. دا کس وایي حیران سولم، ورېځه حرکت کوي، ما د ورېځې سره پر ځمکه باندې قدم اخیستی دی، چې دا څه یو عجوبه خو ده، یو معامله ده چې معلومه یې کړم. ورېځ پر یو غره ودرېدله، باران یې وکړ، هغه د باران اوبه په شلو کې روانې شوې. ما د دې اوبو سره په څنګ باندې قدم واخیستی، روان سولم چې دا اوبه چېرته ځي، زه به دا حقیقت معلومومه. دا اوبه روانې 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 روانې، یو ځای ورسېدلم، اوبه تر مخه زه په پسې یم، یو ځمکه ده، باغ دی، په دې کې یو